او نه باید بند سي. باید د موږ خویندې له پوهنتون نه فارغېږي، له مکتب نه داسې فارغې سي چې پوره دیني معلومات ولري. دا خو به د موږ لپاره افتخار وي چې موږ داسې یو نظام لرو. الحمدلله چې 2 کاله 3 کاله وروسته به د موږ او تاسې له پوهنتون نه راوتلې خور، له مکتب نه راوتلې خور ځوان داسې یو شخص وي چې هغه چېرته کښېني غږېږي، هم به عالم وي او هم به مسلکي شخص وي، هم به ډاکټر وي. دا خو به غټ افتخار وي او د اسلامي نظام ګټه به هم دغه وي. بچیان دي والله العظیم دا په فرست پوزیشن کې راځي. د مکتبونو کې هغه نمبرګي څوک نشي وړای شي، خو چې کله دلته مکتبونه بند شوي دي موږ درک چې الله د غیرت اسلامي ته چا د غلطه مشوره ورکړه چې د عمل وکړي. ولې دا بدنامه شو؟ یعنی هغه خپل خلک اوس زما خپل اولادونه دي، زما په سر ما سره دښمنان شو په دې یو شي تر مکتب باندې. هلکه مکتب د افغانستان خلک به کم کوپر زده کوي. اسلامي نظام څه معنا دغه مولوي صاحب تاسو یقین په خدای ګورئ، موږ ته ټول لورګان لري، اولادونه لرو، زه لمسیان هم لرم ټول الحمدلله. قسم په خدای درته کومه ګورئ زمونږ له هلکانو نه زمونږ لورګانې تکړه دي. دا زه قرآن درته کومه. د افغانستان قوم ولس له سړیو نه ښځې تکړه دي، قسم په خدای تکړه دي، والله ذهین هم دي. اول حضرت کمه د ما بچیان سبق نه وایي خو لورګانې مې سبق وایي، هغه اول پوزیشن کې راځي، بچی مې نه وایي سبق. یعنې خبره ته کومه هغه لورګانې چې کم دي والله که ښځې نه خرڅېږي، دغه ملکونه سړیو وران کړي دي. د افغانستان تاریخ وګورئ که نه، کومه ښځې به خیانت کړی؟ والله که ښځو خیانت کړی، والله ښځو غیرت کړی ده. ښځو والا د شپې ډوډۍ چې که سوې ده مجاهد ته یې پخ کړی کالي ورته مینځلي دي. د موږ خویندو ته خدای د شپې مجاهد 10 نفر ډوډۍ تیاره کړه، د هغو کالي ومینځه، د هغو خدمت وکړه. څوک به پردي کالي ومینځي؟ خو د مجاهدو کالي مینځلي دي، موږ خویندو مینځلي دي. زه دا وایم چې موږ افغانان لکه موږ چې په توره کې تکړه یو، دقسې باید د موږ ښځې او خویندې په تعلیم کې تکړه شي، د دنیا ټولې دنیا ته چیلنج ورکړي. دا زموږ دپاره د فخر باعث ده. خو دغه زموږ زړونه درد کوي چې ولې داسې سي. دا خو د موږ نیم قشر ښځې ګوره دلته خو دنیا غواړي همدغه چې افغانستان خلک کرزي به ډېر ویلې که نه وایي موږ جنګ ګټلی او سیاست نه شي ګټ، سیاست مو همیش بایللی ده. خو سیاست کې همدقسې خلک نه نوځي چې سیاست د بدنامۍ سبب وګرځېږي. تاسو خو بیرته تاریخونه وګورئ که نه، یو کس دغه تاسو دا یوه خیال کې دا حجاج صحیح ده، دا چې کله د معاویه رضی الله عنه وفات کېده، دته د یزید د هغه مشوره چا ورکړه؟ یو سړي ورکړله. د یزید د خلیفه یزید وټاکه، ګوره غلطه مشوره یې ورکړله. او ګورئ دغه مشورې بیا څه حال شو د عمومي خلافت. دا تاریخ ته وګورئ یاره، ما په خیال چې ابو دردا ده او کم صحابي ده، اوس مې د اوس خدای ته تاریخ ما نه ډېر وخت کتلی مې هېر ده. اوس د موږ یو استاد تاریخ قسم په خدای ټول تاریخ ورته یاد و. دغه مولوي صاحب ته موږ یو داسې خدمې دغه غلطه مشوره یې ورکړله د عموي خلافت د معاویه رضی الله عنه چې ته به ته چلو کې ته به د خپل جاینشین یزید وټاکه. نو یزید ګور مشوره یې غلطه ورکړله، یزید باعث د اختلاف سو. بیا یزید حجاج کول، حجاج باید څه ظلمونه وکړل. عبدالله بن زبیر رضی الله عنه یې ګورئ څرنګه شهید کړ. تاریخونه خو وګورئ، و مسلمانه ته تاریخ ولې نه ګورئ؟ ته عبرت ولې نه ګورئ؟ د موږ د غلطو فیصلو د وجې نه ګورئ جنرال مالک غلطه فیصله وکړه. په جنرال مالک باندې څونه کسان په هغه تیر دور کې شهیدان سو طالبان. فیصله به چا ورکړې او غلطه. ګورئ افغانان خو ګورئ ما ورته ویل ډېر زر غلطېږي. موږ تاریخونه چې څوک نه لولي او تاریخ نه درس نه اخلي، نبي علیه السلام فرمایي چې مسلمان به د یو غار 2 ځل نه چیچل کېږي. نو ورونو زه دا وایم الله پاک دې موږ مشران پوه کړي. زه وایم زړه مې وچاوده، زړه مې درد وکړه چې څه حالت ده په موږ. زه دا وایم دا اوس ما یوه مقاله لیکلې ده، دا اوس ما لیکلې وړه 2 صفحې ده. چین ته موږ ولې وایو چې راسه؟ چین څه لري چې د عینک کان مس وباسه؟ خو چین ټکنالوژي لري.
ټین ټکنالوژي لري چې دغه پروسس کې او مس راوباسي د تیږو نه بیل کی. دغه ټکنالوژي موږ ولې نه لرو؟ دغه ټکنالوژي په کوم مدرسه کې زده شوې؟ دا په ساينس او ټکنالوژي په مکتبونو کې زده شوې ده. که دغه ساينس د موږ ټول مسلمان دي نن امریکا ولې مخکې تللې ده؟ هغه څوک چې ذهني فرست پوزیشن امریکا هغه ته گرین کارتونه ورکوي د دنیا د ټول خلک هلته بولي دي امریکا ورته څه ورکړي شریټي ورکړې ده چې دلته کار کوه ته ماته صحیح جوړ کړه. هغه پوه شوی چې دغه سړی ذهین ده دا یې راوسې انشلټي ورکړې تنخوا کور جای ورکړی ده خپل امریکا یې پرې اباده کړله. خو ما ورته خپل پښې وهو خپل اولادونو پښې وهو. نن چین ته وایي چین کمونیست کافر راولي چې راسه زما د عینک کان وباسه زما د عجیب بابا د غرونو نه وسپنه راوباسه زما سلفر راوباسه زما یورانیم راوباسه زما لیتیم راوباسه. ولې چین په څه راباسي؟ چین دا علم کړی ده دا علم د دې علم ما ته خلاف یو د دې علم خلاف د علم بندي کړي. ولې که دا چا ویلي بس کافر کېږي. د تعلیم له وجې خو افغانستان برباد شو. خلکیانو تعلیم ګورې دا خو مفکورې غلطې دي دا سوچونه غلط دي. نن موږ ولې پاس پاتې یو؟ نن ولې موږ یو دوايي کارخانه لرو یو سرجیکل نشي یو سرجیکل د زړه اپریشن نشي کولی ګردو نشي کولی. حکومت هغه چې خیانتونه وکړل په ټول ملک یو هسپتال جوړ نه کړ خو د فحشۍ او د بېدۍ دپاره په زرګونه اډې جوړې کړې وو په کابل کې. تاسو د کابل د ایرپورټ ته مخامخ دی یو غاټ شادیحال وګورئ د دغه په ځای یو ښه دی د زړه هارډ بده چې خلکو به فری پکې علاج کاوه. دغه زموږ حکمرانان ته شرم و 3 تیارې به د هندوستان ته روزانه مریضانو ډکې روانې وي 3 تیارې ډیلي به روان وي صافي کامیر آریانا دا به ډېر یو او د هندوستان تیارې خو څه داسې د افغانۍ ورتلې او هندوستان ته یوازې مریضان وروړل. یوه تیاره به یې خرڅه کړې او په غټ هسپتال به جوړېده خلکو بل ته علاج کاوه. خو نه او خلکو مشورې ورکولې غلطې هغو تیارې چلېدلې شخصي جیبونو ته پیسې تلې هغو سره د ملت غم نه و. خو موږ باید د ملت درد احساس کړو. نن موږ ولې پاس پاتې یو؟ نن موږ د ټکنالوژي د وجې نه پاس پاتې موږ هېڅ شی نشو جوړولی. قرباني مې چې په سرونو ورکړله دنیا په ټانک قرباني ورکړي په توپ تیاره ورکړي امریکایان ډرون تیارونه کار اخیسته موږ له سرونو نه کار اخیسته. سوچ وکړه دا د موږ په څه دلالت کوي؟ دا د موږ کم علمۍ دلالت کوي. خو د مکتبونو د په دا شی په مسایس زده کېږي دا په مدرسه کې نه زده کېږي. دا زړه مې ډېر درد کوي. مهرباني نور څه خبرې وکړئ. مننه